دا د احادیث جومات په کچهګاړی کې تش پش په ډاک کې دغه یو کور ورسره دی بس به موږ تاسو ته لار در وښیو چې دا کوم طرف باندې دی کوم ځای کې دی دا د مخامخ هغه مین روډ دی او دا هغه ډاګونه دي بس د دې ډاګ سره نږدې دا جومات دی د زاربوزو کلي نه ډېر کوچانو کلي نه ډېر را دې خوا دی هغه ډېر مخکې دی دا نرسري ورته وایي که نه دا ګلان خرڅوي که نه دا مخامخ د روډ په سر ګلان خرڅوي د ګلانو ته مخامخ دی دا موږ نه خاطر باندې کوو که چېرته د چا څه سوالات یا اسلام باره کې یا څه مشکلات یا څه داسې مسایل نو کولی شي چې دلته راشي دا د فیز 1 چوک سره دا د کوم چې کارخانو سره نږدې دی دې سره تقریبا یو 14 میټرو کې واقع دی 300 میټر کې به تقریبا دا د حیات آباد د فیز 1 چوک چې دا سیده تللی ده تاڼه خیبر ته او تاتانه تاڼې ته که نه اول تاتانه تاڼه راځي او دې تاڼه خیبر راځي دا فیز 4 دی او دې طرف ته فیز 5 دی چې دلته د RMI ورته وایي رحمان هسپتال او PDA ورته وایي پېښور ډیولپینګ اتھارټي دغه بلډینګ دی او دا دې خوا فیز 3 د لار ترې ده
څوک پیاده ځي نو هغه لپاره هم لاره اسانه ده د فیز 4 او د فیز 3 نه دغلته مخکې راځي چوک په دې طرف باندې داسې چې ځي دا لار سیده دغلته وتې ده اوس د کمپلیکس لار وه کمپلیکس هسپتال دا فیز 3 دی انشاءالله چې تاسو به لار کتلې هیله لرو چې تاسو راشئ څه مسایل مې څه سوالات مې څه داسې جوش او جذبه مې د وابیانو خلاف وي د هر چا خلاف نو هر چا ته ازادي ده چې راشي موږ غواړو چې تاسو راشئ او معلومات حاصل کړئ جزاک الله خیر سلام علیکم